سلامونه او نیکی هیلې افغانانو ورونو نننی لایف څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې انشاءالله د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ به په قطر کې سبا یا بل سبا خبرې شروع کیږي. نو د ټولو نه مخکې دا ویډیو شیر کړئ او موږ او تاسې چې څومره ملګري څومره دغه یو د جمعې شپه هم ده او د خپل وطن دپاره به د خیر سوال کوو. معلومه نه چې د خیر د چا په خوله کې دی. نو اول به د ټول یو دعا کوو د خیره چې زموږ او ستاسې په وطن کې سوله امن راشي. موږ او تاسې به خپل کوشش کوو. نو یا الله زموږ او ستاسې په وطن کې سوله امن یا رب العالمین د دې بدبختیانو نه نور وساتي. خدایه ته نور هم د دنیا د خاندانه بچ کړي خدایه چې موږ پورې ټوله دنیا موږ پورې خاندي ټوله دنیا افغانان سره دا که چې یاره د افغانان داسې دي جنګي خلک دي پښتانه داسې خلک دي هغه شان دي خلک دي. خدایه ته د دغه جمعې په شپه وانې د دغه بزرګې شپه وانې خدایه ته نور په افغانستان کې سوله امن ورورولي او د آبادۍ طرف ته یې بوځي. خدایه نور د دې مصیبتونو نه د دې دغه نه نور الله تعالی وساتي. نو افغانانو دعا به کوو دوه رکعاته مونځ به هم کوو. او زه یو خبره کوم چې دا دواګانې دا موږ د وروس په وخت کې چې کله وروسیان وواته افغانانو ورونو ما ته ښه یاد شي زموږ پلار زموږ نیا زموږ مور زموږ ورونو زموږ ترونو زموږ کاکاګانو هر یو به په سجده پراته او دا به ویل چې یا الله ته وروس غرق کړو تباه او برباد کړي خدای تېره دي او افغانستان د خاورې نه وباسي چې افغانستان آزاد شي او موږ سولې ته ورسوو او موږ د امن او د خوشحالۍ په فضا کې ژوند وکړو. خو افغانانو موږ دا سوالونه ډېر کړي دي دا سوالونه هم پخوا کړي بیا هم کوو خو هغه د بده مرغه چې هغه وروسان وواته موږ او تاسې هغه حالت ولیدو. زه اوس دا وایم چې خدایه نور ته په موږ باندې ورحمېږي یا رب العالمین ته نور په افغانانو ورحمېږي. او زه افغانانو یو خبره کوم چې اصلي کبډي اوس شروع کېږي اصلي کشتي اصلي خسۍ اوس شروع کېږي ځکه اکثر له چې موږ او تاسې کفارو ته یا نورو ملکونو ته شکست ورکړی دی بیا په خپلو کې سره اړم شوي په خپلو کې هم سره وطن وران کړی په خپلو کې هم سره یو بل وجلي دي او دا زموږ تاریخ دی دا کومه دغه نه ده. خو زه اوس هم دې ته وایم حکومت ته مې هم طالبانو ته مې چې په تاسې کې افغانیت وي په تاسې کې مسلماني وي د ډېر شیونو نه به تاسې یو بل له تېرېږئ ځکه د دې افغانستان په خاطر د دې وطن په خاطر د دې تاریخ په خاطر د خپل تاریخ د خپل وطن نور مه خرابوئ. نو دغه موږ دپاره یو موقع ده یو فرصت دی چې موږ او تاسې تېنه پیدا والو او نور ګورئ دنیا ټوله موږ پورې خاندي که حکومت وي که طالب وي که هر یو وي که دا لیډران دا مشران درته ښیم قسم دی چې موږ د دنیا د خنده یو قسم دی چې هر ځای کې چې باز کېږي په افغانستان باندې باز کېږي چې افغانستان جنگ دی بمونه دي دا دي واغه دي. نو موږ او تاسې باید چې نور ځان اصلاح کړو باید نور او تاسې موږ سولې طرف ته لاړ شو. د ډېر دغه نه هېڅ شی هم نه جوړېږي د ډېرې دښمنۍ نه یا د ډېرې ګوندۍ نه یا د ډېرې دغه نه چې اوس موږ دا کوشش وکړو چې یاره موږ خپل بدلونه الو نو په دې باندې وطن ته موږ نه جوړېږي. موږ به او تاسې به آینده د نوي نه به دا کور شروع کوو د خپل نه او بیا د دې شیونو ته ګوره دلته ډېره توجه زه پوهېږم مشکلات دواړه طرف ته شته زه پوهېږم مشکلات دواړو طرف کې مشکلات شته دی یو طرف نه مشکل لري خو اوس دشمن ته باید چې تاسې ډېر خیر اوسئ چې اوس تاسې په خپلو کې بیا په جنګ وانه چئ اوس تاسې کې بیا لاس وهنې ونه کړي او خیر قومونه او خیر ملکونه او خیر سیاستمدار چې کله هم داسې موقع راشي هغه د خپل ذهن او د خپل دشمن یي د هر ملکونو دشمن شته داسې نه چې بغیر دشمنه دي. زه به تاسې یو لنډ مثال درکړم تاجکستان کې چې کله مجاهدین لاړه اول ته یې ورور سره بیانوانه په 2 نوي کې جنګ کوو تاجکستان والا ورته چې تاسې زموږ نه یي په کار ویل زه خپل ملک ته ځئ که چې تاسې مکتب رانوئ تاسې وروره پول رانوئ تاسې دغه ورانوئ ځکه هغه خپله و خیر و که زمونږ غونده کې وې موږ به ورته چې راځه ورانوئ راځه مکتب هم رانوه راځه پول هم رانوه راځه هر څه کوه خو هغه و خیر خلکو هغې عقل لرودو هغه شعور لرودو نن هم تاجکستان ګوره څومره ودان دی. نو افغانانو ورنو الله دې وکړي چې سبانۍ یا بل سبا کمې خبرې د امن د یووالي دغه موږ او تاسې باید ټول دې دپاره کار وکړو د بدو خبرو نه د منفي خبرو نه چې ته پلانې غلام یې ته بیستانۍ غلام یې ته له پلاني سره کار کوې ته بیستاني سره کار کوې دا ټول دا 45 کال هم په دغه شیانو باندې تېر شو کومه نتیجه یې ورنه کړه
اوس موږ او تاسو یو چې موږ او تاسو ټول یو افغانان یو مسلمانان یو د وطن دپاره راځئ چې موږ او تاسو د یو بل نه ګذشت وکړو د یو بل خبرې وزغمو د یو بل خبرې ته غوږ کیږو په دغه خلکو تشویق کړو که هم د حکومت خلک وي که هم طالبان وي چې وروره اوس وروره نور بس دی د دنیا قومونه دنیا ملکونه په پرمختګ طرف ته روان دي موږ ورځ په ورځ باندې لکه کویه کې چې سړی وره چې لاندې روان یو نو د دې لپاره دغه خبرې دغه ته موږ او تاسو انتظار او بېګاله د جمعې شپه ده ټول افغانان خپلو کې ورور سره مهربان راپاسېږي او 2 رکعاته لمونځ وکړي د الله په دربار کې دې شي کمیا نشته چې یا رب العالمینه ته په موږ باندې رحم وکړي یا رب العالمینه زموږ د مشرانو په زړونو رحم وکړي یا رب العالمینه زموږ د مشرانو د دغه چوکۍ شوق نور ختم کړي چې د دې وطن دپاره د دې ولس دپاره د دې افغانستان دپاره یو کار وکړي ما مخکې د خبرو کې ذکر ویل چې اصلي کشتي اوس شروع کېږي اصلي جنګ خو دغه اوس شروع کېږي هغه دا ختم شو اشغال امریکایان په خپل طرف دي فرانسویان په خپل طرف دي دا ټول دغه کار دی یو خبره ده عجیبه خبره ده چې لغنامه چې ده د 15,000 بندیانو هغه امریکي او طالبانو ترمنځ شوې ده فرانسه او استرالیا د اشرف غني نه هغه شپږ دغه غواړي نو دې سره د اشرف غني څه کار دی ته که غواړې خو د امریکایان نه وغواړه یعنې دا ټول درته دغه راته ښیم چې د دشمن د هر طرف نه یو کوشش کوي چې یو مداخله وکړي یو کوشش کوي چې زمونږ د خبرې خرابې کړي یو کوشش کوي زمونږ ستاسې دا وطن دی او بدبختیانو طرف ته مګر موږ تاسې که چېرته دغه لیډران زمونږ ستاسې خیر شي او دغه شعور ولري او دغه پوه شي چېرې په دې کې زموږ د وطن په دې کې زموږ د خلکو نقصان دی بیا خبره وانه باید لاړ نشي او بل طرف ته لاړ شي خپل دماغونه کار والي دنیا به خپل کار کوي موږ به خپل سیاست وړو دنیا سیاست ته وګورئ هر سړی لګی رسې مهربانه د خپل وطن دپاره کار کوي د خپل ولس دپاره کار کوي نو دا خبرې ډېرې مهمې دي سبانۍ خبرې ډېر د تاریخي خبرې شروع کېږي یا بل سبا فکر کوم چې یا به سبا شروع شي یا به بل سبا شروع کړي په قطر کې نو موږ او تاسې به څه کوو موږ او تاسې به دا وظیفه چې موږ او تاسې مثبت جواب ورکړو موږ او تاسې به دغه ټول شیونه څېړو او دا د هر یو د افغانستان د هر یو وګړي د هر یو دا حق دی چې په دې باندې خپل نظر ورکړي په دې باندې خپل بیان ورکړي او موږ دا ویو چې بس دغه چوکۍ چې تاسې هر څومره پې کښېنئ والله د امر ټولو پسې دی دا هر څه ته نه پاتې دي څومره خلک لاړه دغه 50 کاله تاسې را حساب کړئ چې څومره خلکو به دعوې کړي چې دا بلډینګ زما دی دا مارکیټ زما دی دا ډالر زما دی دا پلانې شی زما دی دا موټر زما دی څه شو ټول مړه شو دا هر څه پاتې کېږي مګر ښه تاریخ صحیح تاریخ کم سړي چې صحیح کار کړی ولس یې کړی قوم ته یې کړی ملک ته یې کړی هغه خلک همیشه لپاره دی احمدشاه ابدالي ولې یادېږي میرویس خان بابا ولې یادېږي غازی امان الله خان ولې یادېږي پر زراتیر شه داود خان ولې یادېږي ځکه وطن ته کار کړی هغه یو تاریخ لري د هغې نه وروسته څومره لاړه څوک یې نومره نه یادوي مګر هغه چې دا همیشه به د هغه د افغانانو په زړه کې نو دغه لپاره افغانانو موږ او تاسې به د الله نه خیر غواړو منفي تبلیغاتو نه به تیریږو غلطو لایفونو نه به تیریږو ځکه اوس د نفرت وخت نه دی اوس د یووالي د سولې خبرې دي او زموږ پکې کار باید موږ او تاسې په حیثیت یو ولس زموږ او ستاسې وظیفه دا ده چې د دې دوو ترمنځ د خیر د راټولولو یا د رانږدې کولو دپاره کار وکړو نه د منافقت نه د ضد نه د غلطو منفي کمنټونو نه د غلطو لایفونو نه صرف موږ او تاسې دا میسج ورکړو چې موږ ته دا وطن جوړ کړي طالب جانه که تی که سه مهربانه حکومت که تی سه موږ د افغانستان کې سوله غواړو امن غواړو ترقي دنه غواړو دا زموږ او ستاسې وظیفه ده په دغه باندې باید موږ او تاسې لاړ شو دا نه ده چې ورور سره موږ ځان مدعي کړو یو طرف ته کړو او چې څه راځي په خوله باندې وروره بل مخالفې ډلې ته وو نو په دغه باندې زموږ او ستاسې نه وطن جوړېږي نه زموږ او ستاسې په معاشره کې به بدلون راځي زموږ د ځوانانو ته به دا میسج ورکوو چې افغانستان اوس په دې باندې خو پوه شو چې وروره نه څوک د دې وطن نه تاجک ورکولی شي نه د دې وطن نه څوک هزاره ورکولی شي نه د دې وطن نه څوک ترکمن ورکولی شي نه د دې وطن نه څوک پښتون ورکولی شي ټولو خلکو کوشش وکړو چې دا کار وکړي مګر ټول ناکام شو یعنې په دې پوه شي چې موږ او تاسې په دغه جغرافیه په دغه کې به په یووالي په دغه سره کوو زیاتې نه منو نه چا سره زیاتې کوو خپل حق اخلو خپل حق چې بل څوک خوري د هغې موږ دفاع کوو چې هغه هر څوک دي موږ ټولو قومونو ته چې د رضوان دي که نور والا دي موږ ټول یو ته راځئ په دغه چوکاټ کې په دغه سره کار کوي او که خدا نه خسته دلته هم خپه خویه شوه
دلته هم خپه خویه شوه نو هغه 92 یادونه و بیا تازه کېږي. زه وایم چې د 92 نه به ستاسې حالت بدتر وي افغانانو. قسم دی چې د 92 نه په 92 کې چې کوم موږ او تاسې باندې قیامت راغی د هغې نه به زموږ او ستاسې حالت بدلي. نو باید چې موږ او تاسې داسې طرف ته لاړ شو. اوس دنیا ډېره بدله شوې ده، اوس طالب هم بدله شوی. هغه د 6 نوي والا طالب نه دی سي مهربانه، هغه هم اوس وروره پوه شوی دی چې دنیا سره رقم روانه ده. زه په هغه ترتیب باندې ځم. نو نور هم په الله سپارم. همدغومره لایف زما و چې موږ او تاسې یو 2 رکعاته مونځ وکړو او د دې سولې چې کومې خبرې شروع کېږي د دې دپاره دعا وکړو او د افغانستان د یووالي د پیدې دپاره خبرې وکړو. او ما خو درته په دې خبرو کې ویلي چې کشتي اوس غېږه شروع کېږي، ځکه همیشه موږ جنګ ګټلی سیاست هم بایللی. الله دې وکړي چې دې ټایم موږ جنګ هم وګټو او دې ټایم موږ او تاسې هم سیاست میدان وګټو. نو همدغه زما خبرې وي. دا ویډیو شیر کې خالي دغه په خاطر مال چې لږ راشم، نور هم په الله سپارم. او د پاکستان کې موږ یو 15 بندیان راخلاص کړي دي. په هغې باره کې به انشاءالله سبا بل سبا د تاسو سره ویډیو شیر کوم. مخکې 11 بندیان هم راخلاص کړي او نن هم 15 بندیان نور افغانستان ته واړول. بیا هم په تفصیل سره انشاءالله پوه کوم په هغې خبرو هم. خدای پامان.